هغه وخت خو موږ تلویزیون ته لاسرسی هم نه درلود، په رادیو ما میچ اورېده. نو کله چې په شاپور او دولت او حمید حسن بالینګ کوو نو ما کتلیم نو خو ما ته به یو جذبه راتله چې یاره زه به یو ورځ د حمید حسن او د شاپور په شان باید شم. پاکستان سره فکر کوم چې تاسو یو لوبه وه، هغه انډر 19 لوبه وه، هغه څو شاټ بالونه د بیټسمین باندې وکړه او ډېر احساساتي شوي. چې بلال سمې یادونه مې کوله، څنګ ته مې ولاړ دی بلال سمې، د سره څو لنډې خبرې کوو. نو په سر کې خو ستړی مه شي، په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سر کې تاسو ته هم ښه راغلاست وایي او مننه کوو. کور ودان درنو لیدونکو، نو بلال سمې له نومه او له قوارې سره خو به ټول اشنا یاستئ. د ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکي او اکثره به له تاسې بالینګ هم کتلی. نو سمې صاحب دا راته لومړی ووایه چې څنګه نن د شګل په وړاندې لوبه څنګه وه او څنګه څو منډې هدف یې درکړو؟ بالکل نن خو ډېره یو ښه سیالي وه. په ګروپ کې دا دوه پیاوړې لوبډلې وي زموږ، یو زموږ لوبډله ده او یو د شګل. نو نن ډېره زیاته ښه سیالي وه، کراوډ هم ډېر زیات راغلی. سر کې زموږ بالینګ و 109 ټارګېټ ده او کوشش به کوو د خیره چې چیسې کړو. 109 ټارګېټ 10 اوره دي که نه؟ 10 اوره دي. نو په خپله لوبډله کې د بیټنګ برخه کې په چا اعتماد دی؟ ماشاءالله ما سره ښه پلیران دي. جاز د حنیف د زاید د ماشاءالله د ټورنمنټ ټاپ سکورر ده. نو شاکر حسنزی د پرون ډېر ښه انینګز وکړو. هلکان شته انشاءالله، زه بې باوري یم چې دغه ټارګېټ به موږ ډېر زر چیسو. نو خدای دې وکړي دلته مینوال هم اکثره ستاسې د لوبډلې دي، ستا لپاره ډېر مینوال راغلي دي. نو همدې میچ ته ډېر خلک په تمه بیا راځي. دا راته ویو چې په د ملي دنده دې پر نږدې راتلونکي کې کم کیمپ یا لري مثلا یا کوم خارجي سفر لري چې نیشنل ټیم سره لاړ شي؟ ملي دنده خو اوس فلحال چې دی سبا ته د خیر اعظم ننګرهار ته زموږ د ابدالیانو لوبډله د اختر نه وروسته سفر لرو متحده عربي اماراتو ته، د سریلنکا او آیرلینډ لوبډلو سره هم سیریز ده. نو د هغې دپاره کیمپ ده. نو سبا به د خیر سره هملته کیمپ شروع کېږي او هغې ته ځم انشاءالله. ډېره مننه. نو کله چې په بلال سمې په سکرین کې راښکاره شي نو ټول وطنوال ډېر د خوښۍ احساس کوي، خو خصوصا بیا دغه کونړي ملګري ډېر خوشحالیږي. نو د پاکستان سره فکر کوم چې تاسې یو لوبه وه، هغه انډر 19 لوبه وه، هغه څو شاټ بالونه د بیټسمین باندې وکړه او ډېر احساساتي شوي. په نورو ځایونو کې مې له داسې احساسات نه و کتلي چې څه وجه کیدی شي؟ بالکل که تاسو وګورئ پاکستان سره چې زموږ میچ نو زموږ ډېر یو ټف میچ کېږي. نو هماغه و چې هغه میچ کې زما یو څه بالینګ ښه کېده نو ټیک مې کوي 2-3 شاټ چې ما بیټسمین باندې وکړه، هغه یو مې اوټ هم که. نو هغه کپټن چې و هغه لږ داسې په اصطلاح پیښې څېرې ډېرې کولې، بیا ما یو 2 شاټ پیچه ورته وکړه. نو هماغه بیا ډېر مشهور شو په ټیک ټاک کې، سوشل میډیا کې هلکانو ډېر مشهور کړی و، هغې وجه وه. ډېره مننه کور دې ودان. نو دا راته ویې بلال جانه چې په ملي لوبډله کې د نږدې ملګري څوک دي چې ډېر ورسره پاتې کېږي؟ نږدې ملګري خو مې ټول دي، ټولو سره یو شان دغه لرو او هغه ځان ته ملګري بیا بېل چې سړي سره یو ځای ډېرې. نو ننګیال خروټی مې بیا ډېر نږدې ملګری دی کرکټ کې، او نوید زدران، اکرام علي خیل، دا ټول چې دي، درویش رسولي بیا یو ځای ډېر. ډېره مننه بلال سمې، تا ته خو لا غټ کرکټ پروت دی مخ پر وړاندې، اوس لا ځواني. دا راته ویو د نړۍ هغه کوم لوبغاړي، هغه کوم بیټسمینان دي چې غواړي دی په خپل بال سره اوټ کړي راتلونکي کې؟ داسې خو ډېر لوبغاړي دي، د سړي ارمان چې یاره زه دې یو ښه پلیر ته بالینګ وکړم. زما ارمان دا ده وراټ کوهلي ته بالینګ وکړم، روهت شرما ته یې وکړم. نو د دنیا دا ښه پلیران چې دي دې ته باید بالینګ. نو دا راته ویوه بلال جانه چې د کوم هیواد په وړاندې لوبه کول ډېر په خوند سره کوي او ډېر خوند درکوي؟ د کوم هیواد په وړاندې؟ یو خو د بنګلادیش سره چې زه کله به میچ کوم ما ته ډېر زیات خوند راکوي، هغې لږ شور زیات کوي. نو هماغه چې تا ته هم یو جذبه درکړي او کانفیډنس. نو د بنګلادیش خلاف باندې بالینګ ډېر خوند راکوي او پاکستان. ډېره مننه. نو دا راته ویوه اکثره لوبغاړي چې کله داسې د کرکټ پیل را شروع کوي نو داسې یو څوک وګوري یا د هغې نه متاثره شي، د هغې بالینګ یې خوښ شي، بیا د کرکټ طرف ته علاقه ډېره شي. داسې ستا لپاره یو څوک شته دی چې د هغې بالینګ دې خوښ او هغې وهڅولې چې کرکټ ته راشي؟ او بالکل همداسې د کله چې زموږ ملي ټیم و هغه وخت خو موږ تلویزیون ته لاسرسی هم نه درلود، په رادیو ما میچ اورېده. نو کله چې په شاپور او دولت او حمید حسن بالینګ کوو نو ما کتلیم نو خو ما ته به یو جذبه راتله چې یاره زه به یو ورځ
د حمید حسن او د شاپور په شان باید شم نو هماغه خوارۍ مې خپله شروع کړه او محنت مې نو د حمید او دولت او شاپور د وجې ما کرکټ شروع کړی اوس لګیم الحمدلله. ډېره مننه بلال جانه. بس دا چې نور به دویم اننګز هم شروع کېږي دا راته ووایه چې په افغانستان په لوبغاړو کې کوم لوبغاړی د ډېر خوښېږي چې د هغې د ملګرتیا او د دغه نه خواته چې د هغې بیټنګ یا بالنګ دې خوښېږي؟ لوبغاړي خو زموږ ټول داسې دي په اصطلاح چې زه خو د دې سره نږدې هم پاتې شوی یم پاتې کېږم ورسره ټول زما د خوښې لوبغاړي دي. خو ابراهیم ځدران مې بیا د خوښې لوبغاړی ده. ډېره مننه بلال جانه. نو ابراهیم ځدران واقعا هم ډېر ښه توپ وهونکی دی. د بالنګ برخه کې دی ډېر څوک خوښېږي؟ د بالنګ برخه کې مې حمید حسن ډېر خوښېده. حمید حسن واقعا هم ښه بالر و. دا راته وایي چې د افغانستان د لوبغاړو وره خوا دی په نړیوالو نورو لوبډلو کې کوم لوبغاړی ډېر خوښېږي؟ په بیټسمینانو کې خو مې وراټ کوهلي خوښېږي ډېر زیات. د هغه بیټنګ چې دی کله ولاړ وي نو ما ته ډېر زیات خوند راکوي چې دی کله په کریس کې ولاړ یا میچ کې. او په بالرانو کې مې ارچر او دلسټین د خوښې بالران دي. او دا راته ویوه بلال جانه بعضې وخت دا کرکټ هم داسې لوبه ده بعضې چې ویډیوګانې وروسته سړی ګوري نو بعضې وخت کې د سترګو نه اوښکې توی شي. تر ټولو بده خاطره دي چې له کرکټ نه لرې بعضې وخت کې سړی زړه ماتی شي هغه کومه ده چې ډېرې ناامیده کړی؟ یاره خاطرې خو ډېرې دي بدې خاطرې خو چې کله په انډر 19 ورلډ کپ کې موږ د انګلینډ په خلاف باندې سیمی فاینل سیالۍ وبایلله نو هغه زما لپاره ډېره زیاته بده خاطره وه کرکټ کې. او تر ټولو ښه خاطره دې کومه؟ تر ټولو ښه خاطره چې کوارټر فاینل میچ مو د سریلانکا سره انډر 19 ورلډ کپ کې چې وم ګټې 104 ټارګټ هم ورکړی و په 4-5 رنو میچ وګټه. هغه کوم میچ و هغه ستاسې د انډر 19 میچ فکر کوم هغه ننګیال چې اخره کې هغه رن اوټ وکړو همغه میچ و که نه؟ بلکل هغه د اکثرو لوبغاړو هم ژړل او هغه رئیس احمدزي په شمول باندې. ډېره مننه بلال جانه. په راتلونکي کې درته د لا نورو زیاتو بریاو هیلهمن یم. خدای دې ښه لره زموږ ویاړ او په دې هیله چې زموږ خوږ وطن ته نور هم ویاړونه راوړي. ډېره مننه. کور ودان خیر اوسې.